ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له قطره کوو. په دوحه کې باوري سرچینې وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ د اسان چارې په توګه د قطر هیواد پر سر هوکړه شوې. امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کابل کې د پاکستان له سفارته یې غوښتي چې د هرې ورځې د ویزو د ورکړې شمېر دې معلوم کړي تر څو د ویزو د ویش په پروسه کې نظم رامنځته او خلک له عذابه خلاص شي. ولسمشر غني د هرات د مسلې 5م سلی بیا رغول کیږي. ولسمشر غني د هرات والي ته د دغه سلي د جوړولو لارښوونه کړې. د هرات مسلې سلی د تیموریانو په دوره کې جوړ شوی. محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت سرپرست محمود کرزی وایي چې اوسني ښارونه غیر معیاري دي، اصلاح کول له امکان لري دي، نو پر همدې بنسټ باید په ټولو ولایتونو کې نوي ښارونه جوړ شي. کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې ګړندۍ کړې څو د نجونو کرکټ ملي لوبډله جوړه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ اوس لسګونو نجونو ته په روزنه بوخت دی. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې دوی د امریکا د فشارونو له امله په افغان جګړه کې ښکېل شوي. نوموړي ویلي پاکستاني حکومت باید پوځ ته اجازه نه وای ورکړې. پاکستاني حکومت باید پوځ ته اجازه نه وای ورکړې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه کې ښکېل شوی وای، خو پخوانی دیکتاتور پرویز مشرف د امریکا فشار ته تسلیم شو. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پلویان د وروستیو پیښو هدفي وژنو او ترهګریو په تړاو د روانې میاشتې په 15مه نیټه په میرانشاه کې لویه غونډه جوړوي. ولسمشر ماڼۍ د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي افغانستان کې د 4 هوایي ډګرو امنیتي خدمتونو، عملیاتي مدیریت، ځمکني خدمتونو، سیستم جوړولو او ټکنالوژۍ په برخه کې د متحده عربي اماراتو G2 شرکت سره 3 تړونونه لاسلیک شول. او وروستی خبر دا دی چې د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د یوې ټولپوښتنې په پایله کې بایډن د امریکا راتلونکو ټاکنو کې مخکښ اعلان شوی. دغه ټولپوښتنه چې امریکا کې ترسره شوې 90 میلیونه رای کارول شوې چې د 2014 کال د ټاکنو 65% رای جوړوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې سر چوپړ ته راځم په لیو بخونکي خدای وسپارم. د الله په امان.